سلامونه، نیک هیله احترامات د افغان ټي وي د افغان کرکټ بای د خبرونې درنو لیدونکو. د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ ته راغلي یو د ګلبهار د کرکټ اکاډمۍ له منیجر سره به غږیږو. دغه اکاډمۍ د تمریناتو د لوبغاړو د دوی د کوچینګ او په نور برخو باندې به خبرې کوو. په لومړیو کې به له منیجر صاحب سره د زړه خواله کوو، ترې پوښتو به چې نوم یې او د کوم ځای. تاسو ته هم جنان ښه راغلاست وایو. زما نوم استقلال میاخیل دی، د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فعلا د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ کې د منیجر په حیث باندې دنده لرم. ډیر زیات ښه. منیجر صاحب، د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ ته موږ راغلو، ومولیدل چې ډېر ځوانان د کرکټ پر لوبو باندې بوخت وو، خپل تمرینات یې ترسره کول. د څومره وخت کېږي چې د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ خپل فعالیتونه دلته شروع کړي؟ په ټوله کې د ګلبهار کرکټ اکاډمي د روان کال په جریان کې شروع شوې ده چې د روزنیزو چارو تقریبا 3 میاشتې ترسره کیږي. په دغه 3 میاشتو کې موږ ډېری لوبغاړو ته هغه فیسلټیانې برابرې کړي چې هغوی دلته راځي او همدې ته یې زړه ښه کړی دی چې تر څو د ګلبهار کرکټ اکاډمي کې خپل تمرینات ترسره کړي. ډیر زیات ښه. ومولیدل چې په دغه 3 میاشتو کې د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ ډیر جذبیت لري او ډیر ځوانان ورته راځي. کوم فیسلټي یا کوم سهولتونه شته دلته د ګلبهار په کرکټ اکاډمۍ کې د دغه لوبغاړو لپاره؟ لومړی د بیټسمنانو لپاره کوم سهولتونه دي، بیا د بالرانو لپاره کوم سهولتونه دي، د دوی د فټنس په برخه کې په نورو برخو کې کوم سهولتونه مو برابر کړي؟ د ګلبهار کرکټ اکاډمي نه یوازې دا چې د هیواد په سطحه باندې بلکې د اسیا په سطحه باندې یوه داسې اکاډمي ده چې تر څو د دې ماحول ته څوک را داخل شي نو خامخا د دوی هغه مایند باندې هغه تاثیر کوي چې یاره دغه اکاډمي کې موږ خامخا موږ یو څه امپروومنټ کولی شو، یو څه پرمختګ کولی شو. د فیسلټیانو برخه چې راشي، موږ دلته بالنګ ماشین لرو، د بالنګ ماشین سره څنګ کې سویمنګ پول دی، 10 غوره معیاري پیچونه دي چې په هغې کې ګرین وکټې هم شامل دي، ټرپ وکټې هم پکې شامل دي. تر ټولو نه ښه خبره دا ده چې د لوبغاړو د ښه تمرین دپاره او د هغو د ښه پرمختګ په خاطر باندې مو یو مین وکټه هم جوړه کړې ده. په هغې باندې په هفته کې دوی ته موږ 2 ورځې میچ ورکوو تر څو هغو چې کوم تمرینات ترسره کړي په هفته کې د هغې ریزلټ راوځي چې یاره دی دا پازیټیو دي یا هم نیګیټیو دي. نو په همدې اساس باندې موږ کوشش ډېر زیات کوو چې تر څو په کوالټي او کوانټټي دواړو باندې کار وکړو. د هېواد هغه غمځپلي او هغه دردځپلي خلکو ته موږ یو مسکا ورکړو، ورته هغو ته یو خوشحالي ورکړو. په همدې اساس مو د اکاډمي کې د هر قسمه فیسلټیانو زمینه ورته برابره کړې ده، که د جونیئر وي، که سینیئر وي، که د ملي ټیم پلیر وي. موږ دپاره ټول یو رقم ته دي، خو البته که د ملي ټیم پلیر وي هغه ته به یو څه موږ هغه دغه زیات ځکه ورکوو ورته چې تر څو هغه ډېر کرکټ کړی، مخکې تللی دي، زیات لیول یې کړی دی. نو په دې اساس باندې موږ هېڅ ډول اسانتیا چې موږ سره موجود هغه دونه نه سپمو، هغه ته موږ په واک کې ورکوو ورته. ډیره زیاته ښه ده. د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ په دغه لنډه موده کې کومې لاسته راوړنې لرلې؟ په مختلفو برخو کې موږ لاسته راوړنې لرو چې کله چې موږ په روزنیزو چارو پیل وکړو، خوشبختانه لومړنۍ موږ هغه اکاډمي وو چې په اوله میاشت کې موږ په د افغانستان په سطحه باندې چې کوم ټورنمنټ ترسره شو هغه د انډر 16 په نامه باندې په هغې کې موږ ټیم ښه موږ خپل شامل شو ورکې او د هغې ځینې داسې پلیرانو چې هغوی ډېر ښه پرفارمنس وکړه. خوشبختانه باید ووایم چې هغوی انشاءالله چې د 16 په ټیم کې هم سلیکټ شوي دي. بیا د هغې نه بعد اوس دغه سبا ته زموږ په خیر سره د انټر کلب میچونه دي د غازي امان الله خان په نړیوال لوبغاړي باندې. نو په هغې کې موږ هم ګډون لرو. نو مختلفو ځایونو کې موږ لاسته راوړنې لرو. تر ټولو نه ښه لاسته راوړنه مو دغه ده چې په اوله میاشت کې موږ د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ نه موږ د سنټر جواز د افغانستان د کرکټ بورډ نه واخیسته او دا موږ دپاره تر ټولو ستره او غټه لاسته راوړنه. ډیر زیات ښه. دا خو په دې لنډه موده کې ډیر زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي. په دغه لنډه موده کې څومره لوبغاړي دلته د کرکټ پر لوبو باندې بوخت دي؟ په کل کې موږ د سر نه واخله تر اوسه پورې تر 180 پورې شاګرد لوبغاړي جذب کړي دي چې په لومړي سر کې طبعا یو ځای کې چې یو څوک نوی سټارټ اخلي یو څه مشکلات به هم وي، خو موږ دغه ټولو مشکلاتو د ټولو خلکو ستونزو ته په کتو سره موږ بیا هم په یو معیار باندې کار وکړو، په یو ټارګټ هم ځان ته وټاکو چې تر څو دغه ټارګټ موږ ځان دپاره اچیو کړو، موږ د خلکو ته یو خندا ورکړو، ورته یو مسکا ورکړو. نو زموږ سټارټ الحمدلله د سر نه ډېر ښه تر اوسه پورې موږ 180 شاګردان جذب کړي. ډیره زیاته مننه منیجر صاحب. وروستۍ پوښتنه به مو دا وي چې د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ ته کوم لوبغاړي ډیر زړه ښه کوي؟ سینیئر دي که جونیئر لوبغاړي دي؟
طبعا سینیئر به دې باندې زړه ډیر ښه کوي، جونیئر هم زړه ښه کوي، خو سینیئر به دې باندې چې هغوی هغه د کرکټ په هر اړخ باندې پوهېږي، هغوی دلته چې کوم هغه فیسلټي موجوده وي هغه وګوري، نو خامخا دې ته لیواله کېږي چې یاره جیم هم شته، سویمینګ پول هم شته، بالینګ مشین هم شته، زما دپاره د دې نه بل ښه ځای نه پیدا کېږي. نو په همدې اساس باندې سینیئر لږ زړه ډېر ښه کوي، جونیئر هم زړه ښه کوي ورته، خو د هغو دپاره په سر کې لږه سټارټ سخت وي چې یاره زه باید څه وکړم څه ونه کړم، خو کله چې رو په رو مخکې لاړ شي نو هغوی هم بیا دلته زړه لګېږي انشاءالله، او موږ د هغو دپاره ټول هر سهولتونه په واک کې ورکوو. ډیره زیاته مننه منیجر صاحب ستا د راتګ څخه، زموږ سره د ناستې، موږ ته د وخت راکولو څخه. کور مو ودان په وروستیو کې زموږ دغه لیدونکو ته څه پیغام لري؟ زما د یو افغان په صفت باندې او د یو ځوان په صفت باندې پیغام هم دغه دی چې د روان سیاسي وضعیت ته په کتو سره هر افغان د مکلف دی دا دنده لري چې تر څو د خپل هیواد دپاره د دغه بشر دپاره د غمځپلي او دردېدلي ولس دپاره خدمت وکړي، نه د خپلو جیبونو په خاطر باندې، نه د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې. موږ تاسو په 20 کلونو کې تېرو 20 کلونو کې تجربه کړل، هیڅ چا هم د هیواد ته خدمت ونه کړ، که هغه خارجیان که پاکستانیان یا هم کومه بله ډله یا ګروه وي، ټول په کل کې موږ ته خبره ټوله راجع کېږي، موږ باید یو موټی شو، یو اتحاد شو، یو اتفاق شو، د نشو نه ځانونه وساتو، د مور او پلار قدر وکړو، عزت وکړو، او تعلیم ته ډېر زیات توجه ورکړو چې تر څو د افغانستان د پرمختګ یو لوی مصدر دی چې دا وګرځېږي ورته. د تاسې نه هم ډېره مننه. کور مدان خوشحاله اوسئ. کور مدان مننه ډیره زیاته. دا و د ګلبهار د کرکټ اکاډمۍ منیجر چې تاسو ته د ګلبهار د کرکټ اکاډمۍ په اړوند باندې هر اړخیز معلومات درکړه. کور مدان تر بیا چې زه شفیع الله رحیمي د خپل دواړو همکارانو صابر الله او د اسماعیل سره ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. تر هغې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. الله پامان.